د حاجي صاحب په نوم مو دا جوړ کړي انشاءالله د خیر سره په آینده کې بیا تاسې ګورئ د دې څه برخه بیا معلومیږي ټولو ته انشاءالله کوشش کوو چې زیاتره په پوهنتون کې موږ توجه واچوو محصلینو دپاره بس زیاتره بعضې لیکچرونو شیونه چې خلک زده کړي او بیا په آینده کې نور پروګرامونه دي بیا موږ تشریح کوو د خیر انشاءالله که خدای عمر باقي وبده نو ښه رالاست ټول ښه رالاست ډېره مننه کور مو ودان دا تکلیف مو وایستل دلته راغلی یاست انشاءالله په ګډه به یو ښه بنسټ دی او انشاءالله خپل خلکو ته به خدمت وکړو هغه علاقه درلودله بې حده بې حصر علاقه یې درلودله د ژبې ادب فرهنګ او مطالعې سره او سیاست سره ځکه هغه داسې یو علمي کلتوري او فکري بنسټ ایښی چې د هغه بنسټ له برکته نن دغونه ځوانان او دغونه مشران راځي او په یو ځای کې حضور پیدا کوي د خوښۍ ځای دغه دی چې نن د شمال د خلکو عنعنوي اصلاحي جرګه کې د حاجي صاحب په نوم باندې فکري بنسټ جوړیږي ارواښاد اسحاق زی صاحب هم د فکر او هم د عمل خاوند